څه رقم کولی شو چې موږ تاسې په یوه آوټلوک کې دوه دانې ایمیل ادرسونه کنفیګر کړو. پرون دا ما درته وویله، نن یې فقط مازې دغه عملي دغه به یې وکړو. دغه د سید احمد په نامه باندې دغه ایمیل دا هم زه غواړم چې د دې کنفیګر کړم. یعنې چې د دې ایمیلونه اوس د دې دا چې دي په انباکس کې 4 دانې دي او سینټ ایټمونه دغه یا سینټ ایټمونه دي. صحیح دی؟ اول د واره خو زه راځم په دې ایمیل ادرس کې ځینې تغیرات دي، زه غواړم چې هغه تغیرات اول پکې راولم. صحیح دی؟ راځم و یور پرسنل ته، ښه پر ډیوایس اکټیویټي اینډ سکیورټي باندې کلیک کوم. دا خو دا دی آن دی. صحیح دی؟ ورپسې د دې څخه وروسته راځم مثلا سیټینګ ته، پر سیټینګ باندې دا ساحه دا هم دا دی مارک شوې ده. صحیح دی؟ دغه ایمیل ادرس دی د ایمیل ادرس احمد ډاټ کاکړ. زه غواړم چې دغه اوس په دې آوټلوک کې کنفیګر کړم چې په یو وخت کې زه دوه ایمیله غواړم چې استعمال یې کړم. د دوو ایمیلو د استعمالېدو لپاره پرون که ستاسو په یاد ما درته وویل چې موږ تاسو یو د حیدري 45@gmail.com په نامه باندې یو ایمیل ادرس لرو، او دوهم ایمیل هم زه غواړم چې دلته پکې کنفیګر کړم، درېیم هم غواړم چې کنفیګر کړم، څلورم پنځم هر څو چې مې پکار دي هغه کولی شي چې کنفیګر یې کړي. د دې لپاره چې بل ایمیل کنفیګر کړي راځئ پر فایل باندې کلیک کوئ، پر اډ اکاونټ باندې کلیک کوئ. اډ اکاونټ باندې چې کلیک وکړئ عیناً پروسه هغه مخکنۍ پروسه ده پرون چې موږ وویله. راځو دا نیکسټ وو پاپ دا سلیکټ وم، راځم نیکسټ پر وامه. په دې ځای کې د چا په نامه باندې دی؟ د سید احمد په نامه باندې ایمیل ادرس دی. ایمیل ادرس یې دغه ایمیل ادرس دی. صحیح دی؟ ما هلته کاپي کړئ. په دې ځای کې دا پاپ ډاټ gmail.com. صحیح دی؟ ورپسې په دې ځای کې smtp.gmail.com. صحیح دی؟ ورپسې په دې ځای کې پاسورډ ورکوم. پاسورډ یې احمد کاکړ دی. اوس که چېرې ته ریممبر پاسورډ ورکړې، دا پرون چا یوه پوښتنه وکړه چې موږ آوټلوک ته پاسورډ ورکولی شو که نه شو ورکولی. که تاسې دلته دغه پاسورډ دا ریممبر پاسورډ ورکړئ، ریممبر دا معنی چې یعنې هر وخت چې ته پر آوټلوک باندې کلیک وکړې دی به یې ډایرکټ خپله خلاص وي. او که دې ریممبر نه کوي چیک دی چې دا ته کلیک پر کوې دی اول د واره ستا څخه پاسورډ غواړي، وروسته بیا ساین ان کېږي. صحیح دی؟ چا پوښتنه پرون وکړله نو د دې ځایه څخه دغه کولی شې. زه دا ریممبر کوم، راځم و مور سیټینګز ته. په مور سیټینګ کې راځم انګوینګ سرور دا به اوکې کړم. راځم و اډوانس ته. په دې ځای کې دا هم 995 وه. ورپسې دا به هم چک مارک کړم، دا هم 415. راځم دا به SSL کړم، دا به اوکې کړم. ټیسټ به یې کړم یې وارې. د فینش دا سید احمد کاکړ په نامه باندې دا د ایمیل ادرس جوړ شو. صحیح دی؟ دغه جوړ شوی خو مخکې و کنفیګر شو پکې کې. اوس سید احمد کاکړ باندې چې ته کلیک وکړې دلته چې پر دې ځای باندې کلیک وکړې دلته ټوله بېرته انباکس دا ایټمونه درته راځي. په انباکس کې چې څه شوه هغه راسه و سینډ ریسیو ته. پر دې ځای باندې کلیک وکړه، دغه ایمیلونه پاتې دي. دی باید چې دغه ایمیلونه ډاونلوډ کړي. صحیح شو؟ دا یې ډاونلوډ شوه د ایمیلونه. ورپسې په سینټ ایټمو کې هم دغه شته ایمیلونه شته، هغه دغه کړه. اوس که چېرې ته غواړې چې مثلا یو نوی ایمیل واستوې، راسه پر دې ځای باندې کلیک وکړه. دا د چا لخوا څخه اصول کېږي؟ د احمد ډاټ کاکړ لخوا څخه. صحیح دی؟ په دې خاطر باندې د احمد ډاټ کاکړ لخوا څخه اصول کېږي چې ته اوس په دې ساحه کې یې. که چېرې ته غواړې چې د دې ځای څخه مثلا ایمیل واستوې، راسه پر دې ځای باندې کلیک وکړه، د دې څخه ایمیل استول کېږي. دا که چېرې تاسو په یوه وخت کې 10 دانې 20 دانې هر څو ایمیل ادرسه چې تاسو درلودله هغه ایمیل ادرسونه ټول کولی شئ چې په دغه ځای کې به درته موجود وي. کولی شئ چې دا په دې ځای کې مینیمایز هم کړئ. صحیح دی؟ یعنې ټول ایمیل ادرسونه په دې ځای کې کتلی شئ. د هر ایمیل ادرس مربوط که مو چیرې انباکس پکار وه یا مو سینټ ایټمونه پکار وه، هر شی چې مو پکار وه هغه کولی شئ چې په دې ځای کې وګورئ. صحیح دی؟ نو مثلا که چیرې زه غواړم چې د دغه سید احمد د دې لارې څخه زه غواړم چې یو ایمیل واستوم و چاته حیدري دیوه
IRY او دیم 15@gmail.com ته زه غواړم چې ټیسټ ښه دا خو دغه سیسیک زه څوک نیسم سیسیک څوک نه نیسم دیم ټیسټ 6 په نامه باندې دیم ټیسټ 6 دا به سینډ کړمه ما د کومې وڅخه واستوئ د سید احمد څخه واستوئ و ده ته و حیدري ته دا حیدري ته ایمیل لاړئ اوس د ده په انباکس کې باید چې دا به راسم سینډ ریسیو به یې کړمه راغلی دغه دی ونه سید احمد دا موږ رول جوړ کړی و چې په دې ځای کې راځي دغه ایمیل دا یې راغلی دی سیدی نو تاسو کولی شئ چې په خپل منځ کې هم ایمیلونه سره واستوئ او یا یې هم ریسیو کړئ که چیرې څوک پوښتنه لري بیا کوي باید یا هم عینا دغه رقم کار کوي په دغه کې د نوی ایمیل چې ته جوړوې مثلا راسه یاهو ته هغه به مینولي سیټه راځي عینا لکه څنګه چې موږ تاسو د جیمیل لپاره استفاده کوله عینا هغه رقم طریقه ده ښه په فولډر کې خو تاسو دغه کولی شئ چې مثلا نیو فولډر تاسو د دې لپاره استفاده کوئ چې نوی فولډر جوړ کړئ نیو سرچ فولډر که چیرې غواړئ چې په یو فولډر پسې سرچ وکړئ په اصطلاح باندې هغه کولی شئ رینیم فولډر د دې لپاره استفاده کولی شئ چې ته غواړې چې نوم یې واړی مثلا دغه سید احمد دی غواړې چې د دې نوم چیشته کړې مثلا مثال یوازې احمد ته کې سیدی د احمد په نامه باندې دا فولډر شو کاپي فولډر دا معنی چې یعنې دغه فولډر ته غواړې چې کاپي یې کړې زموږ ستاسو په وختو کې ډېر غټ مشکل چې دی هغه دغه شی سره موږ لرو دا ساحه کې او خصوصا بیا په دغه ځای کې ډېر غټ مشکل چې موږ تاسو ته کوو پیدا کوو نور ډېر دغه دی ساده دی په اصطلاح باندې بیا به سبا د خیر سره ګورو او سبا شاید زه د سکایپ پر بزنس هم ووایم دغه شی